د خیال انځور. د خیال انځور یا د خپرونه د شاعرانو، لیکوالانو او ادیبانو په پاره ځانګړې شوې ده. په دې خپرونه کې د شاعرانو ژوند ته کتنه او خپل شعري فلسفي انځور وړاندې کوي. وای زکه خو مې زړه له غمه ډک له اضطراب دی، زکه خو مې زړه له غمه ډک له اضطراب دی، خوی دې د اغزیو دی او رنګ دې د ګلاب دی. تا ودا شزنا وخت واد کېږم، یو ماتم کوم نو پست واد کېږم. یا د ادبي خپرونه هر جمعه 4 بجې او تکرار د یکشنبه د ورځې 2 بجې مه هېروئ. کندوز رادیو د ادبي ذوق پالونکي 9.6 FM. د خیال انځور. د خیال انځور مینه ژوند، مینه سکون، مینه خوښي ده، مینه وکړئ عبادت او خوشبختي ده. اصلي ژوند خو مینه پالو خلکو کړی، اصلي ژوند خو مینه پالو خلکو کړی، د کینې او د نفرت څه زندګي ده. سره وخاندئ یو بل ته غاړې ورکړئ، سره وخاندئ یو بل ته غاړې ورکړئ. د چا زړه لاسته راوړل لویه هستي ده. د بېننګو خلکو ډېر ډېر لرې ګرځئ، د بېننګو خلکو ډېر ډېر لرې ګرځئ. ورسره پالل ښه لویه بېعقلي ده. ژوندون لنډ دی په خفګان باندې نه ارځي، ژوندون لنډ دی په خفګان باندې نه ارځي. یو بل خوشحال ساتل خو نیکمرغي ده. د زیشان خوشحال همدغه یو شعار دی، د زیشان خوشحال همدغه یو شعار دی. سره وخاندئ دا لوی راز د بري ده، سره وخاندئ دا لوی راز د بري ده. بسم الله الرحمن الرحیم. د کندوز راډیو د خیال انځور خپرونې قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رب تعالی دې وکړي چې تر دې دمه به راته روغ او جوړ یاست. لکه څنګه چې پوهیږئ موږ د تل په څېر په خپرونه کې درانه شاعران میلمانه کوو. نن را سره ځوان شاعر او لیکوال زیشان الله خوشحال په خپرونه کې را سره میلمه دی. خوشحال صاحب ستړی مه شي، وخت مو په خیر. سلامونه، احترامات د کندوز راډیو ټولو اوریدونکو ته، الله صاحب تاسو ته، الله شان ساحل صاحب ته، خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ډېره مننه چې ما ته وخت راکړ. ډېره مننه کوم خوشحال صاحب، هر کله راسئ، الله مو ژوندي لره. که دا راته ووایي چې څومره وخت کېږي چې د شعر او ادب ډګر ته مو مخه کړې؟ اختر صاحب زه خو ډېر وخت کېږي چې له ادبیات سره مینه لرم، په دې هغه کې شاعران څارم، خوند راکوي. پښتو ادب سره بېحده ډېره مینه لرم او شعر او شاعري چې ما پیل کړې ده تقریبا 3.5 کاله داسې کېږي، ډېر وخت نه کېږي. څومره شعرونه دي؟ څومره شعرونه مو لیکلي؟ اندازتاً ما شاعري چې ده زیاته ورکه شوله یو ځل، ټلیفونه نه ورک شو. موږ خو د اوسنۍ شاعران چې دي اکثره هغه کتابچو کې نه لیکي، ټلیفون کې ساتي. نو ما رانه ورکه شوه. تقریبا فی الحال زه 80 غزل لرم، همدا شان رباعیانې، ورسره نظمونه، نور ترانې، حماسیه، مرثیه، نور داسې شعر په چوکاټ کې ډېر راسره دي، خو کوشش کوم چې نور هم یو څه ولیکم. خوشحال صاحب څه د دې باعث شول چې تاسې شاعري وکړئ؟ ډېره ښه پوښتنه مو وکړه. حتما هر انسان یو هغه لري شاعري. ما ته وویل چې ما د پښتو سره ډېره مینه وه، علاقه مې وه. د لومړی زه کې چې زه وم هغه وخت نه ما به راډیو اورېدله، ډېر شاعران به مې مطالعه کول، شعرونه یې.
ډېر څه کېدای شي د ژوند ځینې ناخوالې دي بالکل او د پښتو سره مینه دغه زه یې واڅولم شاعري وکړم او خپل زړه درد پکې بیان کړم شعر په ژبه. یعنې علت یې په ټوله کې دا و چې دغه کوم ستونزې یا کوم کړاوونه چې په انساني ژوند کې دي تاسې دته وهڅولئ چې شاعري وکړئ. واقعا شاعري د ډېرو ژورو هغه ژور فکرو خلکو کار دی. هر څوک شاعري نشي کولی او شاعري ډېر یو لویه مرتبه لري ځکه په دې کې هغه لفظونه راپنځول کېږي چې د چا فکر ورته نه وي. اوس به یو شعر اورو فشار صاحب. مننه اختر صاحب. یو غزل داسې ده وایي څه نیمه شپه د تنهایي د خدایه، څه نیمه شپه د تنهایي د خدایه، څه نیمه شپه د تنهایي د خدایه، دا څه ناچاره زندګي د خدایه، د خپل قدم له غږه هم یریږم، د خپل قدم له غږه هم یریږم، د خپل قدم له غږه هم یریږم، داسې چوپتیا او خاموشي د خدایه، لرزې اخیسته یم ساړه مې کېږي، لرزې اخیسته یم ساړه مې کېږي، واوره ورېږي مزدوري د خدایه. یو ځل بیا. مننه لرزې اخیسته یم ساړه مې کېږي، واوره ورېږي مزدوري د خدایه. څوک وي ترکیې څوک وي ایران ته روان، څوک وي ترکیې څوک وي ایران ته روان، څوک وي ترکیې څوک وي ایران ته روان، د ګل ځوانانو تباهي د خدایه. دا ژوند کول راته بیخي سخت شوي، دا ژوند کول راته بیخي سخت شوي. مننه دا ژوند کول راته بیخي سخت شوي، د مجبورۍ نه خودکشي د خدایه. او دا ستا بندیان مې په آرام نه پرېږدي، دا ستا بندیان مې په آرام نه پرېږدي. مننه وایي دا ستا بندیان مې په آرام نه پرېږدي، زما نه شوې څه غلطي د خدایه. او یو بیکاري او بل پیسې نه لرم، یو بیکاري او بل پیسې نه لرم. مننه یو بیکاري او بل پیسې نه لرم، وړې خورکۍ مې بیماري د خدایه. او خوشحاله چپ شه په خوله لاس کېږده نور، خوشحاله چپ شه په خوله لاس کېږده نور، خوشحاله چپ شه په خوله لاس کېږده نور، حق خبره دښمني د خدایه، حق خبره دښمني د خدایه. ډېر عالي انتخاب او ډېر عالي غزل. مننه خدای پاک مو په فکر قلم او سوچ کې برکت واچوه. خوشحال صاحب واقعا ډېر دردونکی شعر و. د شعر په کوم فرم کې تاسې ډېر کار کړی دی، یعنې کوم ډول شاعري مو ډېره کړې ده یا خوښېږي؟ زما شعر و شاعري هر فرم کې مونږ کار کړی، خو کوم یو چې زما خوښېږي او په هر بیت یې وایي ځان ځان ته باچا ده، هغه غزل ده. چې غزل کې ته هر بیت کې هر خوا تللی شي، هر څه پکې راخیستی شي. نو غزل کې مې ډېر کار هم کړی، خوښېږي مې غزل. په یو بل موضوع دلته فشار صاحب، ځینې خلک وایي چې د غزل فرم چې ده په پښتو ادب کې دا ډېر قید ده. مثلا هغه څه چې د یو شاعر هغه د شعر انداز د مثلا هغه کوم څه چې غواړي هغه تر اخره په خپل د غزل کې نشي کولی، ویلی نشي. نو ستاسې نظر په دې اړه څه ده؟ آیا دا خبره د دې سره هغه د کومې خبره په عامه اصطلاح کې څه کوي که نه کوي؟ والا تر ډېره دا خبره صحیح ده، خو دې لپاره چې غزل داسې د قافیه او ردیف په قید کې قید ده، خلک نشي کولی مثلا لکه سپین شعر کې چې هر ډول هر څه پکې راخیستی شي، د قافیه او وزن او دې شان نه خلاص ده، په هغې کې هر خوا تللی شي، هر څه راخیستی شي. دې کې هم که مونږ ډېره مطالعه وکړو، مشران شاعران مطالعه کړو، نو مونږ هم کولی شو دې کې هم هر خوا لاړ شو، هر څه پکې راواخلو، په ښه الفاظو په لنډو ټکو ډېر څه پکې راخیستل کېږي. یعنې تاسې کوونکي نظر دا ده چې که موږ هڅه وکړو او کوښښ وکړو دا کوم څه چې په فکر کې دي او په ذهن کې دي او هغه غواړو چې تر ټولنې ورسوو، هغه په غزل کې کېږي. هو بالکل. خو دا موضوع هم ډېره مهمه ده ځکه اوس غزل د پخوا په پرتله لکه کلاسیکه دوره چې وه، په کلاسیکه دوره کې غزل په یو لاره باندې تګ و په غزل کې. خو اوس مثلا روماني غزلونه دي، ځینې شعرونه دي چې هغه یعنې شاعر هغه خپله کومه لاره چې ده هغه کولی شي چې څو برخو وویشي، یعنې تقسیم یې کړي.
د چا له شاعرۍ متاثره یاست؟ اختر صاحب شاعران په پخواني شاعرانو کې لکه کلاسیکي دوره کې هغه وخت نه رحمان بابا چې ډېره ځان ته یو فلسفه لري، ورسره غني خان چې ډېره ښکلې شاعري کړې ده او هر څوک یې نه پوهېږي په شعر، ډېر ژوره شاعري کړې. او ورسره اوسنۍ شاعرانو کې لکه چې زه ترې متاثره یم او ما د هغې د شعر و شاعري واقعیت خوند راکوي پیر محمد کاروان صاحب ده چې یو ډېر درنده شاعري کوي. ورسره بابرزی ده مطیع الله تراب انقلابي شاعر. موږ اوس په ډېر بکرې سره موږ دوه بابرزی لرو، هغه د ویاړ ځای ده، یو ځوان شاعر بابرزی اوڅار صاحب، یو بل شفیع الله بابرزی صاحب. ستاسې کوم یو خوښېږي؟ شفیع الله بابرزی صاحب پخوانه شاعري کوي، ډېر ښه شاعري کوي. دا اوڅار صاحب هم بد نه ده، دا هم ماشاءالله ښه ځوان ده، ښه استعداد لري. خو زه د متاثره چې یم د بابرزی صاحب. تاسې د اول لومړی هم د رحمان بابا یادونه وکړه چې رحمان بابا وایي چې اورېدلي مې نومونه هم څلور دي، نازل شوي کتابونه هم څلور دي، د څلورو فرښتو په لاس نظام دی، او شعر مې هېر سو، د څلورو فرښتو په لاس نظام دی. نو دا شعر تر اخره پورې ډېر هغه خو اخره کې دا و چې یعنې د رحمان بابا شاعرۍ، هغه کوم شعر چې رحمان بابا لیکه او کوم فکر چې رحمان بابا درلوده، زما په نظر پښتو ته به ډېره سخته وي چې رحمان غوندې یو بل شاعر پیدا کړي، ځکه رحمان تصوفي شاعري کوله او په افغاني ټولنه کې یا مسلمانه ټولنه کې تصوفي شاعري د ټولو ډېره خوښېږي، ځکه هغه تر ډېره بریده هغه د دین هغه ځینې موضوعات چې دي هغه راخیستل شوي دي. او رحمان بابا واقعا هم ډېر غټ شاعر ده او ډېر لوی شاعر ده، خدای پاک دې ورته ارواح ښاده کړي. نو دا ډېر غټ شاعر دی چې وایي د اخره کې وایي چې رحمان بابا هغه د کوم یو په ټوله کې د رحمان شاعري ډېرو خلکو خوښېږي او ډېرې کوي تعقیبوي. او په څنګ کې پیر محمد کاروان صاحب، پیر محمد کاروان صاحب هم د معاصرې دورې یو ډېر غټ شاعر ده، ډېر غټ نوم ده. هغه کوم تخیل چې دی لري، هغه کوم فکر چې دی لري، او کوم شعر چې دی لیکي، یعنې پښتو خوشبخته ده چې په دې اصل کې پیر محمد کاروان شاعر ده. نو موږ تاسې خدای پاک دې زموږ او تاسې دیدار ورسره وکړي چې یو ځای د نږدې وګورو. نو ډېره زیاته مننه خوشحال صاحب که یو بل غزل راته ووایي، ځکه ستاسې غزل خو ډېر خوږ دی. مننه، نظر مو ډېر ښکلی ده. غزل په دا ډول ده وایي: زه نه یارېږم نه د یارې عقیده ساتم، زه نه یارېږم نه د یارې عقیده ساتمه، زه نه یارېږم نه د یارې عقیده ساتمه، په خدای باور لرم ایمان هم په هغه ساتمه. زه داسې خلک چې غیرت او وجدان نه وي پکې، زه داسې خلک چې غیرت او وجدان نه وي پکې. مننه، زه داسې خلک چې غیرت او وجدان نه وي پکې، په کور کې څه چې په کلي کې هم نه ساتمه. ډېر عالي. هغه ملګري چې په بده ورځ کې لاس راکوي، هغه ملګري چې په بده ورځ کې لاس راکوي، هغه ملګري چې په بده ورځ کې لاس راکوي، ترې نظارېږم او هر ناز یې په لیمه ساتمه. او کینه نفرت د خپل زړګي خوړل دي هېڅ نشته. کینه نفرت د خپل مننه، کینه نفرت د خپل زړګي خوړل دي هېڅ نشته، زړه نه دریاب جوړوم مینه زه اوبه ساتمه. ډېر د څومره ښه شعر. مننه، جار شم. د راز ویلو څوک مې ونه موندی خوشحاله، د راز ویلو څوک مې ونه موندی خوشحاله، ځکه کتاب خبرې مې په زړه ساتمه. ډېر ښه خوشحال صاحب، ډېر ښه. درنو ملګرو او درنو اورېدونکو، یو څه چې تاسو سره شریک کړم، موږ او تاسې په دې کندوز ولایت کې ذیشان الله خوشحال صاحب د محبت صاحب ورور ده او دا ډېر د خوشبختۍ ځای دی. پښتو ادب ته چې دوه ورونه یو ځای په یوه لار روان دي، لکه هنر احمدزی او اجل احمدزی،
هغه هم ډېره غټه شاعري کوي، ګمان کوم چې د پکتیا ولایت سره. نو موږ یو څو موده مخکې د محبت صاحب څخه واورېدل چې خوشحال صاحب زموږ ورور دی او هغه هم شاعري کوي. نو بیا هغه یو یادونه وکړه چې کله کله به یې ما نه پوښتل چې د شعر هغه کومه یعنې ورسره کوښښ وکړم په شعر برخه کې. اوس دومره ښه شعر لیکي چې حتی زه ورته حیران شم. نو شاه صاحب ډېره ښه شاعري، الله مو په علم کې برکت واچوه. کوم شعرونه ډېر مطالعه کوئ؟ مننه. زه مطالعه په اوسني عصر کې دا نوي شاعران چې دي، نوي شاعران ما په ګډون سره چې اصلا مطالعه نه لري او مطالعه شعر په هغه کې مثلا شعر لیکي خو مطالعه نه لري، د تاسف ځای ده. زه خپله هم ډېره مطالعه نه لرم خو کوشش کوم مطالعه وکړم، ځان پوه کړم، شاعران ولولم. غزل او ځینې سپین شعرونه، آزاد نظمونه دا زه ډېر مطالعه کوم او لولم یې. ستاسې په نظر مخکې تاسې ویلي چې دغه نوي شاعران چې دي که نه دوی مطالعه نه لري، نو د مطالعې کوم فواید دي؟ څه ښه لري مطالعه چې مثلا یو شاعر څومره کولی شي چې په مطالعه کې هغه پرمختګ وکړي، یعنې مطالعه وکړي وروسته له هغې نه شعر ولولي یا د شعري برخه کې مثلا پښتو کوم هغه چې دي لغتونه چې دي نو دوی کې په ټوله کې مطالعه ولري په شعري برخه کې، دا څومره اغېزناکه دي او څومره ګټه کوي یو شاعر ته ستاسې په نظر؟ مننه. دا داسې ده څوک چې مطالعه ولري، مثلا یو چا درس ویلی د ډاکټرۍ له پوهنځۍ فارغه ده که نه له طب نه، دا هغه ډول چې یو چا مسلکي کار کړی په هغې کې تجربه لري، کار یې کړی که نه پوهېږي هغه دومره د چا چې هغه کړی نوی طب نه فارغ شوی دا نه پوهېږي ځکه تجربه نه لري. نو شعر شاعري هم داسې ده، که ته شعر مطالعه کې ولولې ته به په ډېر څه پوه شې، مثلا په لغاتونو، شعر په قالبونو، نور داسې ډېر څه دي. شعر خو یو غټه نړۍ ده، په نثر به پوه شې، په نظم به پوه شې، آزاد شعر هر هغه شعرونه دي که نه مصنوي دي، قصیدې دي، ډېر قالبونه لري شعر. ته به په ډېر څه پوه شې، پوه به شې چې شعر څه رقم لیکل کېږي، څنګه کېږي، څنګه باید په کومو چوکاټو موږ لاړ شو، د اخلاقي نظره، د ټولنیز له نظره، په دې شانو ډېر مهم دي چې باید مطالعه سړی ولري. واقعا مطالعه خو د یو شاعر لپاره نه یوازې د یو شاعر لپاره بلکې د هر انسان لپاره چې هغه په لوست او لیک کولی شي نو هغه ته مطالعه ډېره اړینه ده، ځکه دا مطالعه د سړی جوړوي، دا مطالعه د سړی پر یو بل پر حقوقو باندې پوهېږي. نو دا ډېره ښه خبره ده. یو شعر څخه اورو خوشحال صاحب. مننه. یو غزل ده وایي سحر وختي دی ملازان دی زړه مې وران دی. سحر وختي دی ملازان دی زړه مې وران دی، پردي وطن ته ګران روان دی زړه مې وران دی. پیچلی سوال د ریاضۍ زی راګیر یم، پیچلی سوال د ریاضۍ زی راګیر یم، له دې نه هم ژوند راته ګران دی زړه مې وران دی. ډېره ستا په شان نه یم ځواب درکړم قصه ختمه، ستا په شان نه یم ځواب درکړم قصه ختمه، ستا رول دومره آسان دی زړه مې وران دی. او اوبه واوښتې له ورخه اظهار مه کوه اوس، اوبه واوښتې له ورخه اظهار مه کوه اوس وایي ګران راته زشان دی زړه مې وران. یو ځل بیا ده څومره مننه. اوبه واوښتې له ورخه اظهار مه کوه اوس وایي ګران راته زشان دی زړه مې وران دی. ډېر خوشحال صاحب د چا په شاعرۍ کې ځان ویني؟ زه کوشش کوم چې خپله شاعري وکړم او وړاندې ما وویل چې زه د کاروان صاحب شاعرۍ نه متاثر یم. نور داسې ما ځان نه راته ښکاري چې زه چا په شاعرۍ کې ځان وینم یا چا کې،
یعنې اوس کاروان صاحب موږ د تیر په څېر دا یادونه کوو د کاروان صاحب نه که تاسې د کاروان صاحب ته شعر ته هغه شعري انداز ته داسې فکر وکړئ کاروان صاحب د چیني او د چنار ډېره یاري کړې ده او ډېره یادونه ورته ډېره کړې ده خو هغه بیا خپل ځواب هم ویلی دی چې څنګه زه د چنار یادونه کوم نو په څنګ کې یعنې تاسې غواړئ چې د چا په سبک لاړ نه شي خپله ځان ته یو سبک جوړ کړئ ستاسې نظر همدا دی که نه ځکه تاسې باید خپله ځان ته یو ځینې خلک دي د چا په لاره چې تګ کړئ هغه ورپسې ځي او ځینې خلک دي ځان ته خپله لاره جوړوي نو ستاسې نظر ته په ټوله کې دا و چې مثلا زه غواړم چې زه خپله واوسم دا ډېر ښه نظر دی او ډېره ښه خبره ده شاد صاحب سپینه شاعري دې کړې بالکل سپینه شاعري یا آزاد نظم کړې مې ده علاقمند یم بیا خصوصا د مطیع تراب صاحب شعرونه ډېر مې اورېدلي دي ډېر خوند هم راکوي کړې مې ده ولې نه یو بل شعر درڅخه اورو مننه د وطن په اړه دا وایي څنګه به جوړ شي دا وطن ملګرو څنګه به جوړ شي دا وطن ملګرو څنګه به جوړ شي دا وطن ملګرو چې موږ یې نه بولو بدن ملګرو ډېر پردي خو خیر ترېنه ګیله نه کېږي پردي خو خیر ترېنه ګیله نه کېږي خپلو بچو خرڅ کړو مسکن ملګرو راځئ یو بل ته به لاسونه ورکړو مننه وایي راځئ یو بل ته به لاسونه ورکړو جوړ به کړو خپله ترې گلشن ملګرو خپل اولادونه یې تپوس نه کوي خپل اولادونه یې تپوس نه کوي ځکه خو ډېر دی ګیلهمن ملګرو او مسافري او جدایي ویلې کړم فریاد کوم هر ماسخوتن ملګرو او یو خو نیستي بل د وطن غمونه مري به خوشحال ډېر ارمانجن ملګرو ډېر عالي د تراب صاحب یادونه مو وکړه په سپینه شاعرۍ کې تراب صاحب خو لوی نوم دی د وطن دپاره د تراب په کومه برخه کې مشاعرې ورته خوښېږي خصوصا د تراب نظمونه مثلا انقلابي شاعري کوي د انقلابي شاعري نظمونه زما ډېر خوښېږي او ډېر کله یې اورم هم لولم یم بلکل په کوم وخت کې په تاسو باندې د شعر الهام راځي ډېره ښه پوښتنه ده شعر عموما شاعرانو باندې په مختلفو وختونو کې راځي یا ډېر غمجن شي یا ډېر خوشحاله وي زه چې ډېر خوشحاله اوسم او یا آرام اوسم یا مې زړه ډېر تنګ وي دا وختونه دي چې زه شعر لیکم شعر مې روان او ځکه مغه تخلص هم خوشحالي کوي ده ځکه چې هغه په خوشحال حالت کې شعر راشي خوشحال صاحب دغه ځینې شاعران نه چې موږ پوښتنه کوو یا ورسره مخامخ کېږو هغوی حتی په یو ورځ کې 3-4 غزله لیکي چې ترېنه پوښتنه کوې دا څنګه هغه د یعنې کیفیت په ټوله کې دومره په نظر کې نه نیول کېږي ستاسې په نظر یو شاعر باید ډېر شعر ولیکي ښه ده که ځانګړي شعرونه ولیکي ښه شعرونه ولیکي بالکل مثلا ته چې په یو ورځ کې 4 لیکي 5 لیکي شعرونه غزلونه تا نه زیاتره وخت هغه الفاظ هغه خوشحاله نه وي ته تکرارا ناوسته چې یو موضوع 2-3 ځایه راخلې که ته یو شعر ولیکې یو غزل ولیکې او په ښه ذهن خلاص ذهن ښه په غور یې ولیکې نو دا به ډېره ژوره شاعري راشي ډېر ژور مفهومداره بالکل ځکه موږ همدا یادونه کوله چې خوشبختانه زموږ شاعران په پښتو عصر کې ډېر دي او په ښو شاعرانو تل باید وویاړو خو بدبختانه ستونزه دا ده چې موږ په شعر برخه کې هغه کوم څه چې اصولو ته برابر دي هغه په شعر کې یعنې کوم شعر چې اصولو ته برابر ده هغه موږ ځینې وخت ورته نه لیکو
او ډېر لیکو خو کیفیت ته پام نه کوو. یو شعر درڅخه اورو خوشحال صاحب. مننه. یو غزل دا وایي نه شاعري خوند راکوي نه باچایي خوند راکوي. نه شاعري خوند راکوي نه شاعري خوند راکوي نه باچایي خوند راکوي. دا په ما څه شوي دي نه زندګي خوند راکوي. ډېر دنیا له ما مړه ده که زه له دنیا نه موړ یم. دنیا له ما مړه ده او که زه له دنیا موړ یم. دنیا له ما مړه ده که زه دنیا نه موړ یم. هېڅ نه پوهېږم اشنا چې څه صحیح خوند راکوي. او نارام زړګي ته ګورم ستا خاموشي ته ګورم. نارام زړګي ته ګورم ستا خاموشي ته ګورم. البته بخښنه غواړم لږ شوق ده. وایي نارام زړګي ته ګورم ستا خاموشي ته ګورم. لږ لږ پوهېږم خارو ستا ننګي خوند راکوي. ښار ته خو هسې هم ځې راته به راوړې ګرانه. ښار ته خو هسې هم ځې ښار ته خو هسې هم ځې راته به راوړې ګرانه. خپله خو ښه پوهېږې چې شنه بنګړي خوند راکوي. ډېر او نر نر غږېږي هر ځای. نر نر غږېږي هر ځای. ډار خو بیخي نه لري. نر نر غږېږي هر ځای ډار خو بیخي نه لري. ملا یعقوب په شانتې د کار سړي خوند راکوي. ډېر یو ځل بیا دا شعر. مننه. وایي نر نر غږېږي هر ځای ډار خو بیخي نه لري. ملا یعقوب په شانتې د کار سړي خوند راکوي. او ورنه مې وپوښتل چې څه نیمګړتیا راکې ده. ورنه مې وپوښتل چې څه نیمګړتیا راکې ده. مننه. وایي ورنه مې وپوښتل چې څه نیمګړتیا راکې ده. ویلې کمی نه لرې ستا شاعري خوند راکوي. مننه. وایي په سرو او شنو نه کېږي ذیشان خوشحال ته وایه. په سرو او شنو نه کېږي ذیشان خوشحال په سرو او شنو نه کېږي ذیشان خوشحال ته وایه. ما ته ښایسته ګل رنګې دا بېلوري خوند راکوي. ډېر ښه. ما ته ښایسته ګل رنګې دا بېلوري خوند راکوي. ډېر عالي ډېر عالي ډېر ښه شعر. خوشحال صاحب ستاسې په شعر نقد شوی؟ شعر ډېر کم. زه د مثلا ادبي ټولنو مشرانو شاعرانو ډېر لرې پاتې یم. ډېر کله نه مشاعرو ته نه یم ورغلی. ډېر کم شوی. ما لومړي ځل شعر ولیکه شاعري مې وکړله. پیر محمد کاروان صاحب نه پوهېږم کومه رسنۍ وه خو کابل کې یوه رسنۍ وه دې کې به دې پرزنټري کوله. 2 ساعته به خپرونه مخته وړله. هر چا به زنګ وه شعر شاعري به یې ورته ویلی. بیا لومړی شعر چې ما لیکه ډېر زړه نازړه وم چې دا به زه چا ته ښکاره کوم. او هغه وخت کې موږ ورور طیب جان محبت چې اوس ماشاءالله ښه شاعري کوي ډېر باړخونو کې ما سره کومک کړی ده. لومړی چې انسان شعر شاعري ته راځي نو ډېر بې جرته وي. یو څه شرمېږي. ما هم جرت نه شي کولی چې زه به خپل شعر دې ته ورښکاره کړم. اول مې جرت نه شي کولی. نو پیر محمد کاروان صاحب زنګ مې ورته ووهه راډیو کې و. زنګ مې ورته ووهه. بیا مې خپل یو شعر ورته وویلی. شعر مې ورته وویلی. بیا مې ورته وویل چې کاروان صاحب که دې په اړه لږ نظر راکړې څنګه به وي. بیا کاروان صاحب راته وویلی ډېر تشویق کړم. راته وویلی شعر دې روان ده ښه خیال لرې ښه استعداد لرې تمرکز چې وکړه مطالعه وکړه انشاءالله ښه کېږي. نو واقعا ډېر خوشحاله شوم. او هماغه و چې شاعري مې ګړندۍ شوه. هغه شوم. بیا وروسته شعر ورو یو ورځ همداسې کتابچې کې مې لیکه. طیب جان محبت صاحب زموږ ورور مشر ورور راغی وایي چې کوې ما نه زه خط لیکم. ته لاړه کتلې شعر ویې لوسته چې اخره کې ما نوم وګته یوازې په خندا شو. خندا شو. وایي ته شعر لیکې؟ ما ویلې هو. بیا راته وخندلې. وایي ماشاءالله ښه شعر لیکې. بیا موږ داسې عادت ده مخامخ یو بل نقد کوو. خو هغه وخت ما لومړی شاعري وه زه یې تشویق کړم. پس بیا ما نورو ملګرو ته ویلي چې دا تشویق کې ښه شعر لیکي. ډېر همکاري مې راسره کوي. ډېر منندوی یم ترېنه. خوشحال صاحب طیب جان محبت صاحب د دې تر څنګ کې یو ډېر ښه شاعر ده ډېر ښه لیکوال ده ډېر یو خوږ انسان ده ډېر دروند ځوان ده.
نو ملګرتیا موږ ویاړو. که دا راته ووایې چې نقد کولی شي د یو چا شعر ښه کړي؟ ولې نه، سالم نقد هر کله کولی شي. زمونږ یو ګروپ و واتساپ کې، په دې کې به مو کله فی البدیهه شاعري کوله، کله به داسې یو تقسیم اوقات هم درلوده چې په هغې کې به هره ورځ یو موضوع وه. یو ورځ زما شاعري راغله، په دې نقد وکړه، خو څه نیمګړتیاوې چې ما ته ډېر سم ښکارېده خپل شعر چې پوره ده، خو چې کله نقد مې وکړه نیمګړتیا یې راته وښوده چې دا دغه ځای کې نیمګړتیا لري، مشکل لري، په دې کار ورته صحیح کېږي. هغې نه بعد پوه شوم چې واقعیت نقد کول یا انتقاد کول په شعر یا شعر کره کتنه کول دا ډېره مهمه برخه ده. انسان ته خپل د یو زاویې نه انسان ته ګوري که نه ښکاري چې دا څنګه ده. چې که ته بل چا ته مشوره واخلې څوک چې په شعر شاعري پوهېږي نو هغه به تا ډېر ښه لاره وښیي. ډېر به ته وایي چې مثلا دغه الفاظ دغه ځای کې راشي ده، که دا په دغه ترتیب راشي یا څنګه ډېر ښه راځي. انسان پوهېږي چې څنګه زه څومره یم، په کوم حد کې یم، شعر شاعري مې څنګه ده، په خپل ځان پوهېږي. نو واقعیت ګټوره ده. واقعا نقد کولی شي چې د یو چا شعر ښه کړي او د یو چا د شعر په کومه لاره چې انتخاب کړې ده هغه ته ډېره ګټوره ثابته شي او ګټه وکړي. خوشحال صاحب په ټولنیزو رسنیو کې خپل شعرونه خپروي، ځکه تاسې د وټسپ یادونه وکړله. اوس خو ماشاءالله نړۍ ډېره د کوم یو خبره ډېر پرمختګ یې کړی ده، نو فیسبوک کې خپروي؟ بلکل، واتساپ کې مونږ ګروپونه لرو ځینې، په هغې کې خپروو. همداشان په فیسبوک کې هم ګروپونه لرو، فیسبوک پاڼه لرم. زیاتره وخت فیسبوک پاڼه نه خپل کوم څه مې چې لیکلي مات ګوټ هغې نشر کوم، خپروم. که غزل درنه واورو؟ مننه. یو غزل ده وایي ورځ په ورځ مې رنګ زیړېږي څه به کېږي. ورځ په ورځ مې رنګ زیړېږي څه به کېږي. مننه. ورځ په ورځ مې رنګ زیړېږي څه به کېږي، ستا مین لیونی کېږي څه به کېږي. په خندا مې هر سړی خوشحالومه، په خندا مې هر سړی خوشحالومه، په خندا مې هر سړی خوشحالومه، خو په زړه مې خدای پوهېږي څه به کېږي. په والله چې له ژوندون یم ستړی شوی، په والله چې له ژوندون یم ستړی شوی. مننه. په والله چې له ژوندون یم ستړی شوی، زړه چاودون دی چې تېرېږي څه به کېږي. او زمونږ کلي کې یو وخت مونږ یو چېرې اوسېدلو، داسې یو ګوښه ځای و. دا همغه وخت یو وخت مې ډېر زړه تنګ و، دا کله به هلته تلم. دا باید د همغه ځي به ډالۍ دي یاد دې بخیر وي. وایي ښه په چیغو چیغو ژاړم هغه غره کې، ښه په چیغو چیغو ژاړم هغه غره کې، ښه په چیغو چیغو ژاړم هغه غره کې، بیا یو څه مې غم کمیږي څه به کېږي. او رایبار وایي چې جرګه ورکره یوسه، رایبار وایي چې جرګه ورکره یوسه، رایبار وایي چې جرګه ورکره یوسه، کنې بل ته په نوم کېږي څه به کېږي. او مننه. شینخالۍ مې په لیدو باندې غوړېږي، شینخالۍ مې په لیدو باندې غوړېږي، خو په تلو مې خفه کېږي څه به کېږي. د ورتلو وعده مې ورکړه وره نغلم. یو ځل بیا؟ مننه. وایي د ورتلو وعده مې ورکړه وره نغلم، بیا به ما نه خفه کېږي څه به کېږي. مجبوري وه کنې خامخا ورتلمه، مجبوري وه کنې خامخا ورتلمه، مجبوري وه کنې خامخا ورتلمه، نو بیا ولې نه پوهېږي څه به کېږي. هغه دنګ غنم رنګه داسې وایي، هغه دنګه غنم رنګه داسې وایي، هغه دنګه غنم رنګه داسې وایي، چې خوشحال زما خوښېږي څه به کېږي. ډېر ډېر ښه. خوشحال صاحب شاعري دې ماشاءالله ډېره پخه شاعري ده. خدای دې وکړي چې همداسې نور هم تعقیب کړي او تر دې لا ښه وځلېږي. ادبي غونډو کې ګډون کړی ده یا کوئ کوم ځل؟ ما وړاندې ته وویلې، یادولي ما وکړله چې ډېر کم. زه چې مطالعه وم په هغه وخت کې ډېر تلم، مثلا غونډو ته
ادبي فرهنګي ناستو ته دلته ورتلم کتل مې هغه وخت ما خپله شعر نشي لیکلی یوازې به مې اورېدل او کتل بلد وم په سیسټم یې خو خپله ډېر نه یم راغلی ډېر ادبي غونډو ته نه یم تللی مشاعرو ته دې ته ډېر نه یم تللی علت یې څه ده؟ ژوند ده ستونزې دي مشکلات دي او زه موږ تقریبا لږ وخت کې چې د کابل نه راغلي وو هلته موږ ډېر وخت داسې مینې کولې مثلا کرایه اوسېدلو یو ځای کې بل ځای کې شناخت نه درلودلو او بل مثلا موږ اول خوست کې وو بیا راغلو کابل ته اوس راغلو کندوز ته نو د شناخت نه درلودلو څوک نه پېژندل او شعر و شاعري په دې کې ځکه دا خبره مې نه پېژندل ځکه وکړله ځینې شاعران دي ډېر ښه تخیل لري ډېر ښه شعرونه لیکي ډېر ښه غزلې لیکي نو ته باور وکړه زموږ یو ملګری یو والله عالم ته یې ورځ کیسه وکړه چې ما 200 څو شعره لیکلي دي یعنی یو شعر هم هغه په فیسبوک کې نه خپراوه او په څنګ دې کې داسې دا شعر نه خپراوه ډېره ښه شاعري وایي ده بیا ما ورته ویلې ولې دا شعر ته فیسبوک کې نه خپروې چې دا خلک وګوري تا د نوم سره وایي صرف دا مې ځان لپاره لیکلي دي چې زه خپله واورم او پرې خوشحاله وځېږم نو ځینې شاعران داسې یو هغلی دي یو مفکوره له ځانه سره یو فکر له ځانه سره لري نو ستا چې هغه د بوختیاو او بل کوم د ژوند دغه وختونه هم چې وو یو ځای بل ځای نو کېدای شي چې دا علتونه نو په دې کوشش کې شو چې له خیره سره غونډو کې ګډون وکړو نو په اخره کې یو شعر وناورو مننه اختر صاحب یو غزل به بیا هم درته ووایم وایي بېجانانه عمر څه دی باچاهي ده بېجانانه عمر څه دی باچاهي ده مینتوب خو سراسر جګرخوني ده مننه وایي که ته لاړې خدای په امان الله دې مل شه مننه وایي که ته لاړې خدای په امان الله دې مل شه زما نصیب کې له ازله تنهایي ده خدایه ومې بخه لمونځ رانه قضا شو خدایه ومې بخه لمونځ رانه قضا شو ټوله ورځې مزدوري سرګرداني ده ژوندون څه دی د لوی غره سوري کول دي د حل لاره حوصله او چالاکي ده او مینه کړل خو ډېر اسان دي سخته نه دي مینه کړل خو ډېر اسان دي سخته نه دي خو یو بل ته رسېدلو کې سختي ده او زه خوشحال چې ورځ په ورځ خرابېږم راسره کړې او چا بې وفایي ده ډېر خوشحال صاحب د خپرونې په پای کې کوم پیغام ځوانو شاعرانو ته ولرئ د کندوز راډیو د خیال انځور خپرونې اورېدونکي مننه زما پیغام شاعرانو ته هغه هم ځوانو طبقې شاعرانو ته دا دی چې یو ورور په حیث یو ملګري په حیث دا تقاضا ترې لرم چې شعر شاعري نړۍ ته راځئ او تاسو ته خدای دا استعداد درکړی شعر یو خدایي استعداد ده لومړی ځان پوه کړئ په شعر و شاعري ځان پوه کړئ مطالعه وکړئ بیا راشئ شعر و شاعري ته هېڅ مشکل نشته او خپلو درنو ولس ته مې دا غوښتنه ده دا پیغام مې ده چې هېڅکله ناهیلي کېږئ مه ژوند د مبارزې نوم ده مبارزه وکړئ سخت حالات راځي هر ډول حالات په انسان راځي انسان باید خپل حوصله ونه بایلي مقاومت وکړي تلاش وکړي او خپلو میندو او پلرونو نه مې دا تقاضا ده چې خپل زامنو باندې تر ډېره کوشش وکړي چې تعلیم او علم ورحاصل کړي چې په آینده کې دا هېواد موږ ته ډېره اړتیا لري ځوانه طبقې ته اړتیا لري چې اوس نور نړۍ سره موږ سیال شو
ډېره مننه زیشان الله خوشحال صاحب چې زموږ بلنه دې ومنله او تر کندوز راډیو راغلې. مننه تاسو نه. درنو اورېدونکو له تاسو څخه هم نړۍ مننه چې تر دې دمه له ما احسان الله اقتاش محمد خیر سره په دې ادبي خپرونه کې مل وئ او خپرونه مو په مینه اورېدلې وي. ښې شېبې ښه وخت تر بیا خدای پامان.